کاش چې زما لور وای ما د خپل لور واده ستا سره کاوه د پریت وی خځې د پاکستان یو غریب ویټر ته چې دا نو داسې عجیبه الفاظ استعمال کړل وای که زما لور وای کنه وای ما خپل لور تعالی درکوله او دا ملګرو یو سچ سټوري ده که تاسو واورئ نو تاسو به هم حیران شئ او وخت بدلنے میں دیر نہیں لگتی تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو یو پاکستان نوجوان چې د سعودي عرب د پریت په بارډر چې دا نو هغه په ریسټورانټ کې کار کولو هغه چې دا نو ډېر زیات مهنتي و هغه مهنت کولو نور چې دا ټول د انډیا کسانو او دا یو پکې پاکستاني خو پاکستاني چې نو ډېر زیات مهنت کولو په دې کې چې د پریت په میلر رااله کله چې هغه په میلر رااله کنه د ریسټورانټ ته ویټر چې دا نو راوختلو دغه ته ویل چې په دې هوټل کې څه هم پخېږي نو هغه موږ لراوړه نو چې دوم باندې ټیم نا وخت دی چې څه هم پخېږي هغه ټول لاوړه نو دغه ویټر چې دا نو ډېر زیات مهنتي و نو دغه چې دا نو ولار سره راوړل هغه چې دا نو خپل خوراک وکړو او دغه نوجوان چې دا نو روپۍ هم ورکړلې او دغه نه پس چې دا نو هغه د ریسټورانټ نه ووتله دغه نوجوان چې دا نو دا مهنت کوي دا چې هغه په ملي چې دا په کوم درستخان باندې روټۍ خوړلې وه نو چې دا نو هغه درستخان راټولاوه چې په هغه کې چې دی یو بیګ وموندلو چې کله دی یو بیګ وموندلو دی چې دا سوچ راغی کنه دلته چې کوم په ملي روټۍ خوړلې ده دا بیګ چې دا غو دی او دا ولګېد کنه او روان پسې شو چې دا نو دا بیګ هغه ته حواله کما او هغه چې دا نو هغه په ملي چې دا نو تلی وه هغه ته عادي وه نو دی چې دا نو بیګ ځان سره واپس راوړو او دې سره نور هم انډیانو او دې چې دا نو هېڅ چاته هم حال ونه وایو دې چې دا نو بیا کوشش وکړو کنه ویل چې دا چې دا نو دا پرس وګورم چې په دې بیګ کې په دې پرس کې دا څه شی دي نو هغه چې وکړل نو په هغه کې چې دا نو د پریت روپۍ او سره زر پکې او ډېر زیات چې دا نو سامان پکې و نو دې دا کوشش وکړو کنه چې په دې باندې زما نیستي غوڅېږي او زه چې دا نو دا سره خرڅ کړم او زه چې دا پیسې چې دا نو واخلم او زه پاکستان ته لاړ شم نو پاکستان کې چې دا نو زما پې هر څه کېږي زما زوی هم بیمار دی پلار مې هم بیمار دی هر څه چې دا به کېږي بیا ځان ته دا سوال لګه کنه چې زه به الله له څه جواب ورکوم دا چې دا په دې ریسټورانټ کې بیا هم کار کولو او دا په مخه به دا سوچ کې و چې کله به چې دا سملاستلو نو دا سوچ کې به اوس نه چې زمانه دا بیګ څوک پټ کړي او دا خو پردی امانت دی نو زه به الله له څه جواب ورکوم دغه نه پس چې دا یو میاشت چې دا یو میاشت پس چې دا نو دغه ریسټورانټ نه چې دا دغه نوجوان وباسو د پاکستاني نوجوان چې دا وباسو دا چې کله راغی بل ځای ته نو هلته چې دا نو دا به د شپې سملاستلو دی په مخه سوچ کولو چې زه چې دا په کومه طریقه باندې چې دا په میلې ته د دې دا بیګ ورسوم د دې دا فرض ورسوم د اخر کار دی ته دا سوچ راغی کنه چې دغه په ملي چین په هوټل کې ناسته وه د 3 میاشتو مخکې چې دا نو ریکارډ دی ملګرو د کیمرې چې کومه لګېدلې پرې کې اکثر په دې کې کیمرې لګېدلې نو هغه ریکارډ پکې موجود و 3 میاشتې مخکې چې د کیمرو کوم ریکارډ و دا لاړ کنه او هغه ریکارډ یې وکړو دا چې کله ریسټورانټ ته ورسېد نو هغه ریسټورانټ والا ورته ویل کنه چې ته دلته ولې رالې ځکه چې ته خو فارغ کړی یې کنه ته ولې دلته رالې نو دې ورته ویل چې 3 میاشتې مخکې چې کوم ریکارډ دی نو هغه ماته راوښیه هغه چې بیا منع کړه خو دې ورته چې دا نو ډېر زیات سوال وکړو زما ضرورت دی او ته چې دا ماته دا ریکارډ راوښیه هغه ولګېد کنه او هغه چې ریکارډ ورته وښودل نو دې چې د ګاډي نمبر چې نو نوټ کو کله چې د ګاډي نمبر نوټ کو بیا چې په هغه ډیټیل راایستلو نو اخر کار چې دغه کور خلکو نمبر هم راوېستو ملګرو چې کله هغه نمبر راوېستو نو هغه ته چې نو میسج وکړو نو دغه ښځې چې نو زوی دا میسج وکړو نو د خپلې مور له چې نو د موبایل ورکړو هغه چې دا کله میسج واورېدلو بیا ورته چې نو دغه کس خبرې وکړلې چې ستاسو بیګ دلته پاتې شوی په ریسټورانټ کې او دلته زما سره دی دا بیګ زه په کومه طریقه ستاسو سره چې نو در ورسوم نو هغه ښځې ورته ویل کنه چې دغه بیګ ته زما ضرورت نشته دی او 3 میاشتې مخکې چې زموږ نه بیګ پاتې شوی دی اوس چې دغه بیګ ته زما ضرورت نشته دی زما خاوند چې نو مالا بل بیګ اخیستی دی او په هغه کې چې کومه روپۍ دي دا ټولې ته استعمال کړه دغه نوجوان چې نو د هم ډېر زیات حیران شو کنه او وخت بدلنے میں دیر نہیں لگتی هغه نوجوان هم ډېر زیات حیران شو چې دا څنګه په ملي دا دومره ډېرې زیاتې روپۍ او دومره سره زر چې نو د ماته حواله کړل هغه نه پس چې نو دې دا سوچ وکړو ځکه چې دا په ریسټورانټ باندې پوهېدو په هوټل باندې پوهېدو دې ویل چې زه به ځان له ریسټورانټ کولاو کړم دا کومه ریسټورانټ کې چې دې کار کاوه د دې خوا ته چې نو یو ښکلی ځای و دې ویل چې زه به دلته ریسټورانټ کولاو کړم کله چې دې ریسټورانټ کولاوه نو ویل چې تاسو به چې نو کله آغاز و دې ریسټورانټ دې ریسټورانټ افتتاح و نو تاسو چې تاسو به ضرور راځئ دغه په ملي ته چې ډېر زیات ریکویسټ وکړو نو هغه چې نو هغه په ملي رااله او دغه نوجوان چې نو دغه ریسټورانټ چې نو افتتاح وکړه چې کله افتتاح کوله نو دغه ښځې چې نو دغه نوجوان دی پاکستاني نوجوان ته ویل کاش چې زما لور وای کنه ما د خپل لور نکاح ستا سره کوله ځکه چې په دې دنیا کې یو ډېر زیات ایماندار انسان دی ځکه نور خلک ته وګورئ کنه چېرته چاته پیسې میلاو شي سره زر میلاو شي څوک چېرته هم چاته نه وایي چې دا چې زه
واپس ولا ورکم او واپس چې دنو هغه ته میلاو چې خو دې نوجوان کوشش وکړو درې میاشتې چې دنو ځان سره دغه سامان ساتلو چې دا پردی سامان دی چې دا هغه خلکو ته ورسوم ملګرو نو هغه ویل کنه وای کاش چې زما لور وای ما د خپل لور چې دنو واده ستا سره کا او ما خپل لور تعالی درکول ملګرو هغه چې نو ډیر زیات خوشاله شو او دغه ریسټورانټ چې دنو هغه ځو کو دغه نه پس چې دنو هغه لاړ ملګرو په دې ویډیو کې زموږ لپاره ډیر ښکلی عبرت دی چې همیشه چې دنو ایمانداری کوئ که په هر کار کې کنه همیشه چې دنو ایمانداری کوئ الله پاک به چې دنو تاسو له خپل چې دنو ژوندۍ بدلوي وخت بدلنے میں دیر نہیں لگتی دینو جوان چې دنو د خپل فیملی لپاره لګیا او هغه چې دنو بیا به هم پیسې نه پوره کېدلې د خپل مور پلار لپاره لګیا او د خپل بچي بیمار او خپل پلار بیمار او دغه باوجود چې دنو هغه ته پیسې ملاو شي ول دا پیسې چې دنو پردي دي دا ځن نشم لګول ملګرو دا یو واقع راغلی او صحیح سټوري د ملګرو تاسو سوچ هم نشئ کولای خو په نه سبا وخت کې داسې نوجوانان نو هغه دې خځې هم داسې الفاظ استعمال کوي کاش چې زما لور وای ما د خپل لور واده ستا سره کا ولې چې ته ایماندار انسان یې ته په ژوندۍ کې یو ښه انسان یې او ته به چېرته هم چې دنو ناکام نه شې ته به همیشه دپاره کامیاب یې هغه د کوې ته ښځې ورته داسې الفاظ استعمال کوي دې باره کې تاسو ښه کمنټ ضرور وکړئ